د یوې ښکلې جینۍ سره یو هلک ډېر غلط کارونه کړي دي، ډېر بدکاریان یې ورسره کړي دي. په دې ویډیو کې درسره دغه جینۍ باره کې ټول حقیقت او ټول معلومات شریکوم. تر اخره راسره پاتې شئ، تاسو هم د دې معلومات نه خبر شئ. تاسو داسې اورېدلي دي یا هم کتلي دي چې یو جینۍ له د محبت په نوم باندې دوکه میلاو شوې وي. په نننۍ ویډیو کې درته هغه دوکهباز کسان ښیو چې د جینکو جذباتو سره لوبې کوي او د محبت په نوم باندې غلط کارونه ورسره کوي او بدکاریان ورسره کوي، ویډیوګانې ترې جوړوي او هغه بیا په سوشل میډیا باندې خوروي. محبت خو یو ښایسته جذبه ده، خو کله چې یو هلک د محبت غلط استعمال وکړي نو هغه محبت نه وي، هغه یو ذهني تشدد وي چې په جینۍ باندې کیږي. ډېر داسې هلکان شته دی چې که ښه ستاسو ملګری وي، رشته دار وي، جینکۍ په اعتماد کې واخلي او هغوی سره بیا غلط کارونه کوي او ناجیزه مطالبات ترې کوي او د هغوی جذباتي کمزوري نشانه جوړوي، هغوی باندې دباو اچوي او داسې غلط او الټه کارونه ترې پې کوي او خپلې مزې ترې اخلي چې هغه جینکۍ دغه کار ته تیارې هم نه وي. دا رویه صرف په اخلاقي طور باندې غلطه نه ده، بلکې قانوني طور باندې دا یو هراسمنټ دی چې جینۍ سره کیږي. هلکان اکثره له جینکو ته وایي که تا زما خبره ونه منل نو زه به خپل ځان ته نقصان ور ورسوم. دا یو خطرناکه خبره ده چې د جینۍ ذهن سره لوبې کول دي او دباو پرې راوستل دي. بعض هلکان د جذباتي تعلقات نه پیدا اخلي او جینکو نه د هغوی پریویټ تصویران ویډیوګانې غواړي او جوړوي ترې چې وروسته یې د هغه جینکو خلاف استعمال کړي او د هغې نه مزې واخلي او غلط کارونه ورسره وکړي. که یو هلک بار بار غوښتنه کوي چې دا تعلق چاته هم مه وایه او مې بیانوه نو دا د خطرې علامات دي. پټې رشتې اکثر د غلط نیت په دپاره جوړیږي. داسې هلکان اکثره له د جینکو په کپړو باندې خبرو کولو باندې تنقیدونه کوي چې د هغې په خپل ځان باندې اعتماد کم شي. که یو کس تاسو سره رښتینې محبت کوي نو هغه کله هم داسې غلط قدم اوچت نه کړي او نه به هم د غلط کار دپاره مجبوره کړي. سوچ وکړئ، محبت حفاظت ورکوي، عزت ورکوي، نه چې د خوف یا شرمندګۍ سبب جوړ شي. دغه معلومات او دغه اپډیټ ور سره شریک کړو. کتونکو د ویډیو کتل مې ډېره مننه کوم. ویډیو ضرور لایک کوئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو سره روزمره شریکوو.